السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد او مصلی وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې و د حافظې د مضبوطولو او قوي کولو دپاره موږ ورته وظیفه ښودلې وه. اوس یو ملګری وایي چې که همدغه څلور رکاته مونځ دی، که همدغه څلور رکاته په دا خو چونکې نفل دي، نو که په جمع سره وشي نو څنګه به وي؟ جناب محترمه، دا مسله په دې ګروپ کې مخکې موږ ډېره مفصله حل کړې وه چې یاره نفل په جمع سره سړی کوی شي او که نه. نو که کله وي او علی سبیل التداعی نه وي، علی سبیل التداعی دا دی چې نور خبروي هلکه په پلانکۍ شپه به ګوره موږ جمع کوو، بیا پکې شرکت وفرمایئ. نو که داسې طریقه نه وي، بس هملته درې څلور ملګري سره ولاړې او په نفل سره وکړي، دا جایزه ده. دا په دا مې سره د شامیې د حوالو د هر څه حوالو مې دا مسله په دې ګروپ کې حل کړې. زه به کوشش وکړم هغه به را نقل کړم. نو که نفل علی سبیل التداعی بالجماعت وي، بیا خو مکروه دي چې یو بل ته سره دعوتونه ورکوي چې هلکه د خیره سره څلور رکعته مونځ به کوو، چې بیا پکې حاضري وکړي. او که نه هغه د خپلې مدرسې یو څلور پنځه شپږ یا لس دولس شاګردانی او کله دا کار کوي، نو دا بالکل کولی شي. السلام علیکم ورحمت الله.